د مسافر سړي دعا هم ډېره ښه قبلېږي. وجه څه ده؟ وجه دا چې دی په تکلیف کې یو قسم مشقت کې، او چې مشقت کې نو د رب العالمین هغه مهرباني به بیا ډېره زیاتې. الله به د خپلو بندګانو سره اشنا مین دی، او کله چې دا بندګان په سخته کې ویني نو بیا به د رحمت هغه دروازې خره کولی وکړي. نو سفر په دوران کې دې پته ډېرو مسلمانانو ته ګوره نشته، خصوصا پښتنو ته. کله چې په سفر کې نو الله تعالی سوچته اوس چې غواړي هغه ته غواړي، الله به یې درله درکوي. د سفر په دوران کې دعا ښه قبلېږي. زمونږ خو چې سفر په دوران کې د کیمرو نه دمه شو که نه، اوس خو دغه شی راوتی لایو ویډیو نه به دمه شو چې ګاډي کې کښېني او قصه سټارټه شي او ځي ته رسېدو پورې او دا جپلان او دا علان او بیا ګپ شپ او بیا خوراکونه. دا ذهن کې د سر راځي نه چې دې سفر په دوران کې رب العالمین زما دعا ښه کوي.